په ختیځ ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شي. دلته د پولیو واکسین د کمپاین د پرانیستلو پر مهال مسؤلین وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ کې 1406 او په ننګرهار کې به 914 له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس وایي تر پخوای د واکسین د پوښښ ساحه پراخه شوې او دا ځل به دغه ولایت په کچه څه د پاسه 9000 کارکونکو پر مټ د پولیو واکسین تطبیق کړي. په ټولو لري ولسوالۍ کې او په ټولو ښاري ساحو کې به تطبیق کېږي. زموږ کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. مخکې زموږ کمپاینونه 3 ورځې وو، اوس 4 ورځې شو. زموږ ټارګېټ هم زیات شو، 9 لکه او 14000 ماشومان به په دې کې شي کېږي او واکسین کېږي او ټولو ساحو ته به رسېږي. 10 لکه او 6000 ماشومان د ټول د ختیځ د مشرقي زون په سطح باندې دا واکسینېږي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د ښوونځیو د ښوونکو او حج او کاف ریاست مسؤلین بیا د منبر له لارې د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي ډاډ ورکوي. د پولیو واکسین په مورد باندې به د معرف په چوکاټ کې انشاءالله ستونزه نه او د دې اهمیت په رابطه باندې به انشاءالله الرحمن ټولو زده کوونکو ذهن او فکر ته خبر رسو. امامانو علما کرامو ته د منبر له لارې به انشاءالله الرحمن وضاحت ورته کیږي. د پولیو واکسین د پرانیستې ورخوا دلته ننګرهار کې د پولیو په تړاو د عامه روغتیا تر چتر لاندې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا خبريالانو او د بیلابیلو دولتي ادارو ویاندویانو ته د پولیو په تړاو د عامه پوهاوي او ورځنی ورکشاپ هم تر سره شو. په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي که څه هم امنیت ډاډمن او د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ ډول امنیتي خنډونه وجود نه لري، خو بیا هم دوی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب په پار شپه ورځ فعالیتونه ترسره کوي. ننګرهار امنیت الحمدلله سل په سلو کې تامین ده. هیڅ امنیتي ستونزه نشته. داسې چې ولس ته یا ویر ولس ته د سرخوږی وي یا داسې چې د پولیو واکسین ته تطبیق نشي د امنیتي ستونزې ایجاد شي، هیڅ ستونزه الحمدلله نشته. د امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خپل ولس لپاره په خدمت کې دي. مسؤلین له میندو او پلرونو غواړي چې د پولیو نه علاج رنځ څخه د خلاصون په موخه دي خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.